څو بسولونه قتلوي د خپل جواب لويري څو بسولونه قتلوي د خپل جواب لويري مشر تر څو به خاموش زمون په باب لويري او پوهېږم تمه قتلیام کې خډیر حصدار پوهېږم تمه قتلیام کې خډیر حصدار ځکه مې نه کوي قتل سره حساب لويري ډېر مننه پوهېږم تمه قتلیام کې خډیر حصدار ځکه مې نه کوي قتل سره حساب لويري او حساس صاحب شعر ته چې اتلان هوي چې بولی ولس پمینا اتلان هوي چې بولی ولس پمینا تا ته خپل ګډاګیان هم وای جناب لويري ډېر مننه اتلان هوي چې بولی ولس پمینا تا ته خپل ګډاګیان هم وای جناب لويري او په دې خبرې چې دا لاس می بیا گریوان ترازی په دې خبرې چې دا لاس می بیا گریوان ترازی ځکه مې نه پرېږدي بچی سره کتاب لويري ډېر مننه په دې خبرې چې دا لاس می بیا گریوان ترازی ځکه مې نه پرېږدي بچی سره کتاب لويري دا شعر ډېر په معذرت سره چې ملا منم خدا کردار یې پخکاره هندم چې ملا منم خدا کردار یې پخکره غندم چې فساد جهاد بولی ثواب لويري بخنه غواړم ملا منم خدا کردار یې پخکره غندم چې فساد جهاد بولی ګناه بولی ثواب لويري او د غزل مطلب دا وایي چې لمدو پس می ستا د کلی اندازه خستا لمدو پس می ستا د کلی اندازه خستا او خلکو می اوس هم ستا نامې سره نامه خستا ډېر مننه لمدو پس می ستا د کلی اندازه خستا خلکو می اوس هم ستا نامې سره نامه خستا او خدای دې څه چل مکړه تصویر ته دې پرون جړېدم خدای دې څه چل مکړه تصویر ته دې پرون جړېدم په ترنم به مې خیرې پسې خیرا خستا خدای دې څه چل مکړه تصویر ته دې پرون جړېدم په ترنم به مې خیرې پسې خیرا خستا او رباب منګې تمام شپه غږېدو بر کلي کې رباب منګې تمام شپه غږېدو بر کلي کې خو بس سندره نه وه هر چا مرثیه اخیسته رباب منګې تمام شپه غږېدو بر کلي کې خو بس سندره نه وه هر چا مرثیه اخیسته او حساس صاحب شعر ده چې چا به وی وا وا چا وی حد دی چا وی ډېر ښکلی دی چا به وی وا وا چا وی حد دی چا وی ډېر ښکلی دی ما به ویل غرق شوم زه خلکو به مزه اخیسته ډېره مننه چا به وی وا وا چا وی حد دی چا وی ډېر ښکلی دی ما به ویل غرق شوم زه خلکو به مزه اخیسته او دا چې قلم یې رانه واخیستو ټوپک یې راکړو دا چې قلم یې رانه واخیستو ټوپک یې راکړو دا نور څه نه وو خو له ما نه یې شمله اخیسته او په هغه وخت به ما کې سا وه او که نه به ونو په هغه وخت به ما کې سا وه او که نه به ونو ارمانه یاره چې مې ستاسو جنازه اخیسته او حساس صاحب شعر دی چې اوس هډ وایم چې دې چمته مرغۍ نه راځي اوس هډ وایم چې دې چمته مرغۍ نه راځي ګرم خو یې خپله چې بچي ته دې لنده اخیسته ډېره مننه اوس هډ وایم چې دې چمته مرغۍ نه راځي ګرم خو یې خپله چې بچي ته دې لنده اخیسته او د چا ښکلا را باندې داسې اثر کړی و چې پیر صاحب د چا ښکلا را باندې داسې اثر کړی و چې زاهد ما به له هر ښکلې وظیفه اخیسته ډېره مننه یوه نړۍ مننه